د روزګان اطلاعات او کلتور ریاست کې د زمري 24مې نمانځنې په مناسبت د هوریت زمزمې سرلیک لاندې مشاعره وسوه. شاعرانو د شعر په ژبه د خپلواکۍ زمزمې وستایلې. راترومي ګلان زنده‌باد، د سپین او زرین بیرغان زنده‌باد، ورځ د استقلال ازادي ورسره زینت حسن چمن چوکونه د هیواد، زینت حسن چمن چوکونه د هیواد. یعقوب ابن یوسف دغه مشاعرې ګډون کوونکي د اسلامي امارت حاکمیت د ولس لپاره ستر نعمت ګڼي او په وینا هیوادوال باید د یووالي له لارې د هیواد پرمختګ او آبادۍ لپاره د نظام ملاتړ وکړي. بعضې خلک تشویش د ایجادولو کوشش کوي، نو ستاسې حالت ورځ خراب یادوي. دې ته باید موږ تاسې ټول یو موټی شو او په اتحاد باید دې ته جواب ورکړو. عزتمندو موږ ستاسې دا هېواد دا به په ګډه جوړوو. د دې قیسو څخه به نور لاس نه اخلو. آینده نسل چې راځي دیو ته د دې خپلو تللو شهدانو هغه یادونه تازه وساتئ. دا د داسې ځوانانو په ککرویو راغلی نظام دی، داسې په داسې نظام په داسې ککرویو باندې راغلې ازادي ده چې څوک یې تصور نشي کولی. د روزګان د اطلاعات او کلتور رئیس وایي په هیواد کې فزیکي جګړه پای ته رسېدلې ده او اړتیا ده چې شاعران او ادبپالان د خلکو فکري رغښت ته پامنیوی وکړي. هغه فزیکي جګړه چې وه هغه خوا د افغانانو وګټله، په هغې خو افغانان بریالي شولی. د هغه رقم استخباراتي جګړه ده، هغه تقریبا د ډېرې اندازې ختمه ده. خو یو دغه فکري جګړه ده، په فکري جګړه کې چې ډېر کار کولی شي هغه دغه زموږ ستاسې افغانان او ادیبان کولی شي. د یادوینه چې پرون هم دغه ولایت په دهراوت او چورې ولسوالۍ کې د الرباط فرهنګي ادارې له لورې د زمري 24مې د اسلامي امارت د بریا 4مه کلیزه د شاندارو مراسمو پر مهال ولمانځله.